سلامونه د سپوږمۍ رادیو درنو اوریدونکو وخت 3 بجې سوې د دې ساعت مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي په بیجینګ کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلې دي. په دې لیدنه کې دواړو لورو په دوه اړخیزو اړیکو او اقتصادي همکاریو خبرې کړې دي. متقي چین د افغانستان له مهمو اقتصادي شریکانو بللی او هیله یې څرګنده کړې چې په نږدې راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز حجم د پام وړ کچې ته لوړ سي. نوموړي ټینګار کړی هغو ټولو ستونزو ته باید یو جامع حل پیدا سي چې د کرنیزو محصولاتو او نورو توکو د صادراتو پر وخت افغان سوداګر ورسره مخ دي. دغه راز د چین د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي ملاتړ ته به دوام ورکوي او کوشش به کوي چې د کرنیزو محصولاتو او نورو افغاني وارداتو په برخه کې شته خنډونه له منځه یوسي. وانګ یو ویلي چې د افغانستان د ښه ګاونډي په حیث به چین د افغانستان په اقتصادي وده کې له هیڅ راز همکاري دریغ ونه کړي. د لوړ زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په بدخشان پوهنتون کې د هیواد په کچه د 200 میلیون افغانیو په لګښت د یو ستر تدریسي روغتون د جوړېدو او د غرض د بدخشان پوهنتون طب پوهنځي لپاره د 80 میلیون افغانیو په لګښت د تدریسي او اداري بلاک جوړولو پروژې پرانیستي. لوړ زده کړو وزارت ویلي چې د تدریسي روغتون جوړېدو سره به د طب پوهنځي محصلینو ته د عملي زده کړو ترڅنګ د بدخشان ولسونو ته معیاري روغتیايي خدمتونه هم وړاندې کیږي. د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په بیجینګ کې د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقي سره لیدلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي دواړو لورو کابل ته د اسحاق ډار د وروستي سفر په تړاو د دوه اړخیزو اړیکو ډیپلوماټیک تعامل سوداګري او ترانزیت په برخو کې د سوو پرمختګونو ارزونه وکړه. په لیدنه کې دواړو خواوو هوکړه کړې چې د سوداګري ترانزیت سیمه ییز نښلون او امنیت په برخو کې بګټ کار ته دوام ورکوي. د مالیې وزارت ویلي چې سبا پنجشنبې د دولتي کارکوونکو د 2 میاشتو معاشونه د ورکړې لړۍ پیلوي. سرچینې ویلي چې په پام کې ده چې د کارکوونکو دوري او غویي میاشتو معاشونه به یو ځای ورکړل سي. د مالیې وزارت داسې مهال د دولتي کارکوونکو د معاشونو د ورکړې خبر ورکړی چې څو ورځې وړاندې د سرپرست حکومت د مشرتابه له لوري د 1404 مالي کال بودیجه تشویح او وزارتونو ته یې د تشخیص لړۍ پیل سوه. دا و د دې ساعت مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.